أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الرسول اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لا يحزنك الذين غم جندي نکلی تال راغ کسان یسارعون فی الکفر چی تلوار کوي پخورولو د کفر کې من الذين دعغ کسانونا قالو چی دی وائی آمنا بافواههم وای چې مونږ ایمان راوړې دې په خلو باندې ولم تؤمن قلوبهم او ایمان دې راوړې زلونو د دوی ومن الذين او د هغه کسانو نه هادو چې يهوديان دي سماعون للكذب اوریدون کی دی لپارا د دروغ سماعون لقوم آخرین اوریدون کی دی د پارا د نورو قومونو لم یاتوکا چندی راغلی تا یحرفون الکلمه بدلوی کلمه د الله من بعد مواضعه پسو دخپلو زاینونا یقولون وعد ان اوتیتم هذا کدرک لیشو تاسو تا دا حکما پخوزو پسونی سیا وَإِن لَّمْ تُؤْتَوْهُ او کدر نکلیشو تاسو تا دا حکما فَحَذَرُوا ذَاتْرِنَ بچ کئی وَمَن يُرِدِ اللَّهُ چالر چه اللہ غالی فتنته شرمول داغو فَلَن تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا تو مالک نی داغی دا پارا دا طرفا دا اللہ ندیت شی اولئک الذین دغ کسان دی لم يرد الله جنغوالی اللہ ایو طهرا قلوبهم چه پاکلی ازلونا دوی لهم فی الدنیا خزیون دوی دا پارا پا دنیا کی رسوائی دا ولهم فی الاخرت عذاب عظیم او دوی لرا پا آخرت کی عذاب ولیده د دې آیت د مخ سره ربط او مناسبت او اغداده مخ کې حکم د غلاګرو هغه بیان شو وسو د زناکارو حکم او پاغي باندې حد قائمولو هغه بیانېږي دویم ربط او مناسبت مخ کې سره داره سلور گناہونا افحش الذنوب دی یعنی ډیرو ناکارا گناہونا دی اول نمبر غلا دویم نمبر زنا او دریم نمبر قتل او سرورم نمبر شرک ولا قرآن کریم کې دا سلور قسمه گناہونا دا اکثر آغا ذکر کیږي او دلته هم دی آیاتونو مبارکو کې دای راجمه کړي دي دریم نمبر مخ سره ربط او مناسبت داره مخ کې د مالونو د لټکون کې
او د غلا کوونکي احکام هغه بیان شو وسو د هغه لوټمارانو حال بیان یو چې د الله کتابو لوټ کیا یوازې د مال لوټ کوونکي نه دي وسو د هغه چا حال بیان یو چې د الله کتابو لوټ کیا او د الله کتاب کې تحریف کیا شان نزول د دې آیت مبارکه هغه ده د ابن عمر رضی الله عنهما روایت ده او امام مسلم د برا بن عازب رضی الله عنه نا روایت ذکر کړی ده چې په تورات کې الله حکم کړو د زناکارو د پاره د رجم کولو چې دا د رجم کړي شي خولي کینو يهوديان راول کېدو او د الله دغه حکم او هغه ځای کو بیا د زنا په يهودو کې هغه زیات شولا تر دې پوري چې دی يهودو کې مالدار خلکو کې زنا اغاز زیات شول او غریبانانو کې د زنا عام شول زیات شول بیا د دوی مولیان راولګي دا چې ګورا دی غریبانانو باندې خو حد اغا قائمول شو خودی مالدار باندې خو منګه حیا راځي من خو بودی باندې حد اغا نشو ناپیس کوله نو وی راځي او چې راجم شو د دې راجم کوله په زیبانی داسي او سزا په خپل باندې مقرر کو چې مالدارو له ورکو او غریبانو له ورکو یو قانون هغه دا جوړ کو دا ویل یرا دې زمانہ کې دا رجم دانه چلیږي خدا سے وو کو چې چا زنا وکړه نو خر باندې به سور کو او په مخ هغه ورله تور کو نو کاغه مالدار دی او کاغه غریب دی وې دغه شان کار هغه ور سره کو نو ګور دوی راولګي دا الله رب العزت چې کوم حکم را لګل او هغه بدل کو او د ځان یو قانون یو خبره هغه جوړ کړل الله د دوی دی خبرې ته د دوی قانون ته د دوی دی خبرې ته هغه ته کفر وي بیا تفسیر او زاد المسیر کې ویا چې خیبر کې دوه کسانو یو مالدار سړی او مالدار ښځه وا دا شادي شودو نو دوی زنا وکړه د یو بل سره تعلق او د یو بل سره یارانه وا نو دی ویرجی د دې د عزت د وجنا دارجم کول نه شو نو راځي محمد صلی الله علیه وسلم تراله او دی خپل منځ کې دا ویل چې وربشو دنه به تاسو کو کدرجم خبره اوکللا خو بس تابعداري نه کو او کدرجم خبره اونکللا بل خبره اوکللا نو موږ به ورته وایو چې دا په محمد صلی الله علیه وسلم مستار رسول نو الله که په دغه قانون د تورات باندې عمل نو کړي نو د محمد رسول الله په قانون خو عمل وکړو دوی چې دې ټیم کې راتلو الله رب العزت او نبی له صلوات و سلام ته د مخکنا دا خبر هغه ورته ورک
کله چې دا واقعا مخې ته راله نبی علیہ السلام د یهودو نه تپوس کو چې په تورات کې د زنا څه سزا ده نو دی ول یره چې مونږه په خربانه سور کو مخ هغه ور لتور کو دغه سزا ده بس و شرمېږي نبی علیہ السلام ستاسو دې په الله په ذات باندې قسمی چې تورات کې داسې خبره ده لکه تاسو چې څنګه وایي آیا تورات کې درجم حکم هغه نشته نو دی ول نه جنا تورات کې درجم حکم هغه نشته نبی علیہ الصلوۃ والسلام تورات اگر او غوښتو اگر اولش دوی لاندې پزمکه باندې کې خود نبی علیہ السلام ورته خپل تکیه اگر اواغستر او پاغي باندې کې خود او د دې مولاو ابن سوریا مشرو ویلوایا نو تیر اول کېدو درجه مو چې کم آیتونو پاغي باندې لاس هغه کې خود عبد الله ابن سلام ورته ویل د الله څخه چت کا نو فاذا آیات الرجم تلوها نو آیت درجه ماغه چمک واه نو دی و شرمیدلا نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی تویلا تاسو ولی دا درجه مو حکم هغه پر خوللې نو دوی دا ویل یرجی من کې شریفان خلقو سرداران خلقو مالدار خلقو نو مونږه پاغي باندې دا حکم نشو نافذ کولای نو ځکه داغه بدل کې دا بلکارو هغه مولا غوړه حدیث کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل فإني أحكم بما في التوراة فأمر بهما فرجما نبی علیہ الصلوۃ والسلام ز هغه فیصله کو ما چې کما تورات کې دا دواړه هغه رجم کو یا ایها الرسول اے پیغمبر لا يحزنك الذين غمجن کی تعالی را کسان یسارعون چې تلوار کې یا بالکفر په خورولو د کفر کې من الذين دا کسان قالو چې دی وای آمنا چې مونږ ایمان راولې دی بیا پوای په خلو باندې ولم تؤمن قلوبهم ایمان در راولې زلونو دوی ومن الذين دا کسان هادو چې يهوديان دي سماعون للكذب اوریدون کې دي د فاراد دروغو سماعون اوریدون کې دي لقوم اخرین لپاره د نور قومونو لم یاتو کا چې ندی راغلی تا یحرفون الکلمه بدلوي کلمې د الله من بعد مواضی پسو د خپل ځایونو یقولون وایدی ان اوتیتم هذا قدر کلیشو تاسو تدا حکما فخذوه ونسی وان لم توتوه او قدر نکلیشو تاسو تا دغه حکما فحذروا ځان ترنا بچ کیا ومن يريد الله تعالی رچ الله غواړي فتنته شرمول داغو فلن تملك له من الله شيئا مالک نے داغد پر طرف د الله نه دی شي اولئک الذین دغ کسان لم يريد الله چې نه غواړي الله یطهر قلوبهم چې پاک لزلونه دوی لهم فی الدنیا خزي دیر پر په دنیا کې رسوایی ده ولهم فی الاخرة عذاب عظیم دوی لرا په آخرت کې عذاب ولید اللهم قوینا واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة